یو موبایل کې دننه تاسې 15 موبایل استعمالولی شئ. یقین به مو نه راځي، خو دا ویډیو در سره مکمل وګورئ، بیا به تاسو ته پته ولګېږي چې دا تاسې څنګه کولی شئ. اکثره وخت کې به تاسو کتلي چې تاسو نه څوک پردی کس موبایل وغواړي، یا درنه استاد یا ورور درنه وغواړي، خو ستاسې په دغه خپل موبایل کې شخصي ډیټا، پرسنل ویډیوګانې، پرسنل تصویران یا فایلونه، یا خامخا د انسان ذهن کې دا کوېسچن راځي، دا سوال راځي چې اوس ما د پرسنل ډیټا ونه ګوري یا مې ویډیوګانې ونه ګوري. نو دا یو داسې طریقه کار دی چې کله تاسې بل چاته خپل موبایل ورکوئ، نو یو سیکنډ سره به تاسې دغه سیټینګ آن کوي، او کس ته چې تاسې موبایل ورکوئ، هغه کس ته به ستاسو موبایل بالکل نوی ښکاري، یعنې ستاسو به هېڅ قسم ډیټا هم ورته نه ښکاري. او د مزې خبره خو دا ده چې کله تاسې هغه کس ته موبایل راواخلئ، ستاسو دغه ډیټا به په یو سیټینګ سره ټوله مکمل راشي، یعنې ستاسو ډیټا ته هېڅ قسم نقصان هم نه غورځېږي. اوس د دې سیټینګ فایده څه ده، دا تاسې کولی څنګه شئ، مکمل طریقه کار درته ښیم. دلته تاسو ته زما د موبایل سکرین ښکاري، ما سره په موبایل کې څومره اپلیکیشن دي، زه ستاسو په مخ کې ګوره، دلته زه لاړم ګیلرۍ ته، دلته ما سره بېشمار ویډیوګانې دي، دا تاسې لیدلی شئ. دې نه بعد بیا تاسې څه وکړئ، که تاسې دغه سیټینګ کول غواړئ، اوس به دلته راشئ سمپلي تاسې خپل موبایل سیټینګ ته. په سیټینګ کې به تاسې ولیکئ چې ملټي یوزر، په دې باندې چې تاسې کلیک واخلئ، اوس دلته لیدلی شئ تاسې چې مختلف شانې یوزرز ما سره راغلل. اوس دا اولنی نمبر چې کوم اپشن دی، دا زما موجوده د موبایل چې کوم سیټینګ دی هغه دی. که زه چېرته په دې لاندیني باندې کلیک واخلم، اوس ګوره دې ځای نه به تاسې د دوهمنی نمبر اپشن دی دا هم آن کوئ، او دا پاسه چې کوم اپشن دی سویچ ټو، دا چې کوم مې نوم یې لیکلی او دې ته، اوس په یو څو سیټینګونو کې به زما کومه زړه ډیټا د هغه به ټوله غیبه شي. اوس ګوره دلته تاسې ورته دلته تاسې لیدلی شئ د دغه سیټینګ کولو نه بعد زما د موبایل سکرین، زما د موبایل ډسپلی بالکل د نوي موبایل په مطابق شوله. که دلته زه ګیلرۍ ته ورشم، نو زما سره په ګیلرۍ کې هېڅ هم نشته دي، دا ګورئ زما ګیلرۍ هم تشه ده، او دلته چې کومې اپلیکیشنې وي هغه ټولې هم غیبې شوي. ښه، اوس چې تاسې دغه سیټینګ واپس راوستل غواړئ خپله زړه ډیټا، هغه به تاسې څنګه راولئ، بیا به واپس لاړ شئ دغه شانې سیټینګ ته به تاسې واپس لاړ شئ، او همغه شانې تاسې په سرچ کې ولیکئ چې ملټي یوزر. دلته ګوره زه تاسو په مخ کې لیکم، اوس به ستاسې زړه معلومات بیا راشي، دا ګورئ دلته به دا موبایل به ستاسې بند شي، بیا به زړه معلومات ستاسې راشي. همدغه شانې تاسې 15 یوزر آیډیانې دې کې ایډ کولی شئ.